د یو اتوم د هستې او آخري سوي ترمنځ واټن ته اتومي شعاع وایي. قدرمنو لیدونکو سلام. د کیمیا د کانکوري خپرونې دا درس مو د عناصرو د دورهیي خواصو یعنې اتومي شعاع، ایوني شعاع او په دورهیي جدول کې د تناوب په اړه ده. راځئ چې لومړی هم اتومي شعاع وپېژنو. اتومي شعاع د عناصرو اتومي شعاع د یو اتوم د هستې او آخري سوي ترمنځ له واټن څخه عبارت دی چې د اتوم له هندسي پارامترونو څخه ګڼل کیږي. د یو عنصر اتومي شعاع کولای شو په بیلابیلو طریقو سره پیدا کړو. یو د واندروالز د شعاع پر اساس. د واندروالز شعاع د دوه نږدو یا ګاونډیو اتومونو د دوو هستو ترمنځ د واټن نیمایي فاصله ده. د واندروالز شعاع په فلزي او ایوني جامداتو کې محاسبه کیږي. د بیلګې په ډول په فلزي شبکه کې د اوسپنې د دوو ګاونډیو اتومونو ترمنځ واټن 2.48 انګستروم دی. نو په همدې اساس د اوسپنې اتومي شعاع مساوي ده له 2.48 انګستروم تقسیم پر 2 مساوي کیږي 1.24 انګستروم سره. دویم د کوولانسي شعاع پر اساس. په ځینو شرایطو کې د کوولانسي شعاع پر اساس کولای شو چې د یو عنصر اتومي شعاع لاسته راوړو. که چیرې په مالیکول کې د دوو اتومونو د هستو واټن یعنی کوولانسي شعاع پر 2 وویشل شي، د هغه کوولانسي شعاع یا اتومي شعاع RC لاسته راځي. د بیلګې په ډول د ایودین په مالیکول کې د اتومونو د هستو ترمنځ واټن له 2.66 انګستروم سره مساوي ده. نو کوولانسي یا اتومي شعاع مساوي ده له RC مساوي 1/2D RC مساوي 2.66 انګستروم تقسیم پر 2 RC مساوي کیږي له 1.33 انګستروم سره. د عناصرو اتومي شعاع د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر اساس له یو بل سره توپیر لري او دا توپیرونه متناوب دي. د اتومي شعاع تناوب په یو ګروپ کې اتومي شعاع له پورته څخه ښکته خواته لویږي او برعکس له ښکته څخه پورته خواته کوچنی کیږي. په پیریودونو کې د عناصرو اتومي شعاع له کیڼ څخه ښي لوري ته کوچنی کیږي او برعکس له ښي لوري څخه کیڼ لوري ته په دورهیي شکل لویږي. ایوني شعاع او د مندلیف په جدول کې د هغې دورهیي بدلون. عناصر د الکترونونو په راکړې ورکړې سره په ایونونو بدلیږي. که چیرې د ایون چارج منفي وي د انیون په نوم او که چیرې د مثبت چارج لرونکی وي د کتیون په نوم یادیږي. د عناصرو ایوني شعاع له هغه واټن څخه عبارت ده چې د ایون د هستې او آخري قشر ترمنځ شتون لري. ایوني شعاع د مثبت ایون یعنی کتیون او منفي ایون یعنی انیون له پلوه سره توپیر لري. د عناصرو د کتیونونو شعاع د هغوی له اتومي شعاعو څخه کوچنی او برعکس د انیونونو شعاع یې د اتومي شعاعو په پرتله لویه ده، خو په دورهیي سیستم کې یې بدلونونه د اتومي شعاع د بدلونونو په ډول دي. ګرانو لیدونکو راځئ چې اوس هم د همدې موضوعاتو اړوند د یو څو کانکوري پوښتنو حل ته تم شو. اوله پوښتنه: د سودیم اتوم د شعاع نسبت د سودیم ایون له شعاع سره څه توپیر لري؟ 1. د سودیم اتوم لوی دی د سودیم ایون څخه. 2. د سودیم اتوم کوچنی دی د سودیم ایون څخه. 3. د سودیم اتوم لوی او مساوي دی د سودیم ایون سره. 4. د سودیم اتوم کوچنی او مساوي دی د سودیم ایون سره. تشریح: د سودیم اتومي شعاع د سودیم د ایون په نسبت لویه ده، ځکه کله چې یو اتوم خپل الکترون له لاسه ورکوي په کتیون بدلیږي او شعاع یې کمیږي. د هغې دلیل دا دی چې په هره اندازه چې الکترون کم شي د هستې د جاذبې د قوې د کم شویو قشرونو شمیر په الکترونونو باندې چې په قشرونو کې حرکت کوي زیاتیږي. دویمه پوښتنه: د ایودین د اتوم د شعاع نسبت د ایودین د ایون د شعاع سره څه ډول دی؟ 1. د ایودین اتوم لوی او مساوي دی د ایودین د ایون سره. 2. د ایودین اتوم کوچنی او مساوي دی د ایودین د ایون سره. 3. د ایودین اتوم لوی دی د ایودین د ایون څخه. 4. د ایودین اتوم کوچنی دی د ایودین له ایون څخه. تشریح: د ایودین د ایون شعاع د ایودین د اتوم په نسبت لویه ده، ځکه کله چې یو اتوم الکترون اخلي نو په انیون بدلیږي
او شعاع زیاتیږي. دا چې د الکترونونو په جذب سره د الکترونونو شمیر نسبت پروتونونو ته زیاتیږي او په الکترونونو د هستې د جذب قوه کمیږي، نو د ایوني شعاع د زیاتوالي سبب ګرځي. دریمه پوښتنه: د فاسفورس مثبت 3 د ایون نسبت له فاسفورس مثبت 15 ایون سره څه ډول دی؟ یو، فاسفورس مثبت 3 ایون کوچنی دی د فاسفورس مثبت 15 ایون څخه. 2، فاسفورس مثبت 3 ایون کوچنی او مساوي دی له فاسفورس مثبت 15 ایون سره. 3، فاسفورس مثبت 3 ایون لوی دی له فاسفورس مثبت 15 ایون څخه. 4، فاسفورس مثبت 3 ایون لوی او مساوي دی له فاسفورس مثبت 15 ایون سره. تشریح: د فاسفورس مثبت 3 ایون د فاسفورس مثبت 15 ایون په نسبت لوی دی، ځکه په هر اندازه چې الکترونونه کم شي، په هغه اندازه سویه هم کمیږي، چې دا عمل په پاته الکترونونو باندې د هستې د جاذبې قوه زیاتوي او په پایله کې د ایون د حجم کوچنی کېدو سبب ګرځي. څلورمه پوښتنه: د اکسیجن منفي 1 د ایون نسبت له اکسیجن منفي 2 ایون سره څه ډول دی؟ یو، اکسیجن منفي 2 ایون کوچنی دی له اکسیجن منفي 1 ایون څخه. 2، اکسیجن منفي 2 ایون لوی دی له اکسیجن منفي 1 ایون څخه. 3، اکسیجن منفي 2 ایون لوی او مساوي دی له اکسیجن منفي 1 ایون څخه. 4، اکسیجن منفي 2 ایون کوچنی او مساوي دی له اکسیجن منفي 1 ایون څخه. تشریح: د اکسیجن منفي 2 ایون شعاع د اکسیجن منفي 1 په نسبت لویه ده، ځکه هر څومره چې د الکترونونو شمیر زیاتیږي، د هستې د جذب قوه په الکترونونو باندې کمیږي او د ایوني شعاع د زیاتیدو سبب ګرځي. پنځمه پوښتنه: له لاندې انتخابونو کوم یو سم دی؟ یو، د کتیون په جوړېدو سره ایوني شعاع زیاتیږي. 2، د انیون په جوړېدو سره ایوني شعاع زیاتیږي. 3، د ایون په جوړېدو سره شعاع زیاتیږي. 4، د ایون په جوړېدو سره شعاع کمیږي. تشریح: د ایون جوړېدو ته په پام ایوني شعاع متفاوت بدلون کوي. د کتیون په جوړېدو سره ایوني شعاع د هغې له اتومي شعاع څخه کوچنی کیږي او د انیون په جوړېدو سره د عناصرو د انیونونو شعاع د هغوی له اتومي شعاعو څخه لویږي. درنو لیدونکو، د کیمیا د کانکوري خپرونو له لړۍ څخه مو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي څښتن ته لاس سپارم.